صاحب موږ دا وخت د هېواد تر ټولو په امنیتي ځای کې ولاړ یو. ستا پلار اګروال چې کومو څلورو کسانو قتل کړي دي که نه وای تښتېدلي نو قومندان مو ټوله رښتیا راباندې ویلي وای. څه چې د هغوی نه یې پیدا کړي ته به د هوایي ډګره نه شورې. ما خو داسې حال جوړ کړی لکه ستا موټر چې چوپ موټر ودرو موټر ودروه. موږ هېڅ نه دي کړي صاحب. زه خبر یم هلته ګورې کلال کلال غټیږي هم. ځې به نه لورې ته به ځغلې. مور کم پیزا څنګه پیزا زه کم پیزا مزه نه پېژنم ته پېژنې. ټکر ټکر هغه پلاره پلار جان راته ووایه پلار جان. جان صاحب موږ دا وخت د هېواد تر ټولو په امنیتي ځای کې ولاړ یو. ځې به نه لورې ته به ځغلې. مور کم پیزا څنګه پیزا زه کم پیزا مزه نه پېژنم ته به د هوایي ډګره نه شورې. ما خو داسې حال جوړ کړی لکه ستا موټر چې چوپ موټر ودرو موټر ودروه. موږ هېڅ نه دي کړي صاحب. زه خبر یم هلته ګورې کلال کلال غټیږي هم. ستا پلار اګروال چې کومو څلورو کسانو قتل کړي دي که نه وای تښتېدلي نو قومندان مو ټوله رښتیا راباندې ویلي وای. څه چې د هغوی نه یې پیدا کړي